سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو، هر انسان باندې دومره علم حاصلول فرض دی څومره باندې چې د هغه 24 غنټې زندگی د شریعت مطابق تیریږي. حدیث مبارک کې راځي چې د قیامت پر ورځ باندې وړومبې تپوس د مونځ کیږي. د چا مونځ چې صحیح راووته د هغه باقي اعمال به هم صحیح وي، او که مونځ یې نامکمله و، مونځ یې صحیح نه و، د هغه باقي اعمال به هم صحیح نه روځي. اوس د مونځ دپاره چې کوم څیز ضروري دی هغه دی طهارت، یعنی پاکي. پاکي بیا په دوه قسمه ده، د غټې بې اودسۍ نه او د وړې بې اودسۍ نه. غټه بې اودسي څه ته چې مونږ جنابت وایو، په دې باندې غسل فرض دی، غسل پې واجب دی، لامبې به خامخا به لامبې، وجود به پاکې. اوس شپږ موقع داسې دي چې په هغې کې انسان باندې غسل دا فرض دی. لومبنی کله چې انسان د خپل کور والا سره صحبت وکړي د باندې غسل کول فرض دی. دویم کله انسان ته خوب کې احتلام وشي او منی شهوت سره خارج شي، په دې باندې غسل فرض دی. دریم کله زنانه ته د حیض نه پاکي راشي، دې باندې غسل فرض دی. څلورم کله د نفاس نه پاکي راشي. پنځم کله د سړي د شرمګاه لومبنی حصه د زنانه شرمګاه کې داخل شي، که اخراج شوي وي او که نه د باندې غسل کول فرض دی. او شپږم کله انسان د زناور سره بدفعلي وکړي او انزالي وشي، په د باندې غسل کول فرض دی، واجب دی. دا شپږ موقع داسې وي چې په دې باندې انسان باندې غسل دا راځي. اوس څلور موقع داسې دي چې په هغې کې غسل کول سنت دی. لومبنی د جمعې د مونځ دپاره، دویم د اخترونو د مونځ دپاره، دریم کله انسان د حج او د عمرې دپاره احرام تړي، او څلورم کله انسان میدان عرفات ته ځي د وقوف دپاره. اوس اووه موقع داسې دي چې په هغې کې غسل کول مستحب دي. لومبنی د شب بارات په شپه باندې، یعنی د شعبان د میاشتې په 15مه شپه، دویم د 9مې ذوالحجې په شپه باندې، دریم د سورج ګرهن او چاند ګرهن د مانځه دپاره، څلورم د نماز استسقا دپاره، پنځم کله انسان مدینې منورې ته یا مکې معظمې ته داخلیږي، شپږم مړي ته د غسل ورکولو نه بعد، او اووم کله کافر مسلمان شي د هغه دپاره غسل کول دا مستحب دي. دوستانو، دا هغه مواقع وو چې په څه کې غسل فرض و، څه کې سنت و، څه کې مستحب و. بله ویډیو کې انشاءالله تاسو ته بیانو چې په غسل کې څو فرض دی او څو سنت دی. دوستانو، که چېرته ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي وي، چینل سبسکرایب کې، ویډیو لایک کې، چې آینده تاسو ته زموږ ویډیوګانې بر وخت ملاویږي.